سلام علیکم. علیکم سلام. داسې په بیړه چیرته روانې او په لاس کې دې څه دي؟ دا مې اصلي تذکیره ده. همدا اوس مې له MTN شرکت څخه پیغام ترلاسه کړ چې زما د سیم کارت د راجستر کولو جزئیات بشپړ نه دي. اوس د MTN څنګه ته ځم او خپل سیم کارت بشپړ راجستر کوم چې بند نشي. څه؟ یعنی سیم کارت دې بندېږي؟ اوهو، همدا اوس تورې 888 علامت نمبر ډایل کړه او وګوره چې سیم کارت راجستر دی که نه. که راجستر نه وي له ما سره د MTN نږدې څانګې ته لاړ شه چې خپل سیم کارتونه راجستر کړو. همدارنګه موږ کولی شو د په چاچونې له لارې تر 50,000 افغانیو پورې نغدي ډالۍ ترلاسه کړو. اوهو، زما سیم کارت هم راجستر نه دی. ښه شوه چې راته ودې ویل. صبر وکړه چې خپل اصلي تذکره راواخلم او زه مې سیم کارت راجستر کړم. همدا اوس تورئ 888 علامت نمبر ډایل کړئ او د خپل سیم کارت د ثبت حالت معلوم کړئ.